یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي په بعضې ښځو کې داسې عادت شته چې د لاس د ګوتو نوکان اوږده پرېږدي، د فیشن دپاره یې لوی لوی نوکان پرېښي وي. دغه کار په اسلام کې څه حیثیت لري؟ نو محترمه، دغه کار په اسلام کې جواز نه لري، ځکه په شریعت کې و ښځو و نارینه‌وو ته خطاب دی چې مستحبه طریقه دا ده چې هره هفته نر او ښځې خپل د لاسو او د پښو نوکان واخلي. دا مستحب عمل دی. اما که چیرې تر 15 ورځو ورزیات سي نو بیا دغه عمل مکروه دی او مکروه داخل په ګناه کې دی. او دغه عادت یعنی د لاسو نوکان غټول دا د کفارو د ښځو یو رواج و عادت دی. هغه دغه پیشن کوي، نو د مسلمانې خور دپاره دا نه ده پکار چې د کفارو د ښځو سره ځان سم کړي او د هغوی رواج خپل کړي. او که چیرې د کفارو د ښځو سره د مشابهت په خاطر باندې د لاس نوکان غټوي د پیشن دپاره، نو دا خو بیا ګناه کبیره ده. من تشبه بقوم فهو منهم. نو هر څوک چې د یو قوم سره مشابهت کوي هغه به د هغوی څخه وي. نو بیا په دغه کار باندې الله رب العزت او د الله رسول خفه کیږي او دا په شریعت کې ګناه کبیره ده. اما که چیرې د کفارو د ښځو د مشابهت په خاطر باندې نه غټوي، همداسې د طبیعت لپاره یې غټوي، بیا هم دغه عمل مکروه دی. مکروه بیا داخل په ګناه کې دی. مستحب عمل دا دی، ښه کار دا دی چې هر هفته نر او ښځې خپل نوکان واخلي. فتاوای هندیه 5 ټوکه و صفحه 350. همداراز فتاوای قاضي خان اعلی هامش الهندیه 3 ټوکه و صفحه 411. همداراز فتاوای حقانیه 2 ټوکه و صفحه 12.